فلم د زندان په یوه صحنه کې پیل کیږي چیرې چې یو افسر د کریم په نوم یو مهم زنداني ته د بالام په نوم د پیسو رسولو لپاره چمتووالی نیسي. که څه هم بالام په زندان کې د هغه ځینې ځانګړي شرایط لري. هغه په یوه جلا وطاق کې ژوند کوي چې شخصي ساتونکي او لوکس تجهیزات لري. د همدې زندان څخه هغه د مخدره توکو او د انسانانو قاچاق تجارت کوي او د وسلو خرڅول او رانیول هم د زندان کنټرولوي. هغه په خپله غواړي چې په زندان کې پاتې شي ځکه چې دا د هغه لپاره تر ټولو خوندي ځای دی او د هغه دښمنان نشي کولی هغه ته ورسیږي. که زه هم د هغه پر ځای وی په همدا زندان کې پاتې کېدلم. په راتلونکي صحنه کې نوي بندیان راولي او په هغه ساختمان کې چې بالام دی ځای ورته ورکوي. د دې بندیانو څخه د یوه نوم جک دی چې پخوا یو افسر و او اوس د بل افسر په وژلو او د بانک لوټ کولو تورن دی. مخکې له دې چې جک ولاړ سي افسر کرین هغه ودروي او ورته وایي جک تاسو دلته ډېر هلکان زندانیان کړه او هغه څو ځله په سوک باندې ووهي او د خپل همکار په وژلو یې ملامتوي او خبرداري ورکوي چې هغه به په زندان کې ډیر دوام نه راولي ځکه چې دلته ټوله وحشیان دي. کیسه یوه هفته شاته ځي کله چې جک او یو څو نورو افسرانو د بانک څخه د غلا کولو پلان یې جوړ کړی و او په زندان کې د فاسدو چارواکو په وړاندې د شواهدو راټولول هم د پلان یوه برخه وه. د بانک د امنیتي صندوق څخه اسناد راواخلي. د اسناد د راخیستو وروسته دوی غوښتل چې وتښتي مګر پولیسان د دوی مخه ونیسي. په هغه جګړه کې د جک ډله ووژل شي او جک یوازینی کس و چې وتښتي. دی په داسې حال کې چې پولیس په هغه پسې ول. هغه یو ساختمان ته پناه واخیسته کله چې یو پولیس ورسره مخامخ شو او جک هغه پولیس وپېژندی. هغه کس و چې د ښځې په وژلو کې یې لاس درلودی. جک وایي ما په تا باور درلودی. هغه ستا له امله مړه شو. هغه وایي ما هیڅ انتخاب نه درلودی. هغه زما کورنۍ یې هم وژل. ناګهان جک د هغه پولیس سره د ساختمانه ځان کښته وغورځوي. هغه مړ شي خو جک ژوندی پاتې شي. بیا جک اسناد د تریشاک په نوم د یوې خبریالې اپارتمان کې پرېښول چې د حکومتي چارواکو او د بالام د فساد په اړه معلومات فکشول او د هغې څخه یې وغوښتل چې دا موضوع د دولت دفتر ته راپور کړي. موږ بیرته راځو اوسني حالت ته. جک اوس د سیلو په نوم د یو بل زنداني سره په یوه وطاق کې دی. د غرمې د ډوډۍ خورلو په وخت کې د بالام د تره زوی یعنې سامان جک ته نږدې کېږي او پیسې غواړي خو جک پیسې نه ورکوي. د هغه کسان په جک حمله وکړي مګر جک له ځانه دفاع وکړي او بالاخره سامان له ساتونکو لخوا نیول کېږي او انفرادي بند ته لیږل کېږي. په راتلونکي صحنه کې جک یوې امنیتي خونې ته راولي چیرې چې امنیتي کامرو د طریقه بالام اړیکه ورسره نیسي. هغه جک ته خبرداری ورکوي او ورته وایي چې زما په کار کې مداخله مه کوه او وایي که ته دا کار وکړې نو تا هم ستا د ښځې په رقم وژنم. مګر جک د هغه د خبرو نه ویریږي. په هغه شپه د بالام 3 کسه د جک خونې ته ننوځي چې حمله پر وکړي مګر جک د خپل ملګري د ویشېدو د مخه ټوله ووهي. په عین حال کې تریشا هغه اسناد ګوري چې جک پرېښي ول او د جک اصلي هویت وپېژني. دا بله ورځ چې ډېر معلومات لاسته راوړي تریشا د دولت دفتر ته ځي تر څو ورسره لیدنه وکړي. کارکوونکی یې هغې ته وایي چې څارنوال مصروفه دی او ورته وایي چې اسناد د هغه مرستیال یعنې مارک ته ورکړه. مګر تریشا په مارک باور نه لري نو هغه پرېکړه کوي پرته له دې چې اسناد ورکړي ولاړه شي او د بلې غونډې لپاره وخت ونیسي. تریسا د دفتر بهر د څارنوال د راتلو انتظار کوي. تریسا هغه ته نږدې کېږي او ورته وایي چې هغه داسې اسناد لري چې حکومتي چارواکي او د پولیسو د جرمونو فعالیتونه ښکاره کوي. څارنوال جانسون هغې ته خپل شماره ورکوي او ورته وایي که د نورې مرستې ته اړتیا درلوده نو ماته زنګ ووهه. تریشا بیا زندان ته د جک لیدو ته ځي او ورته وایي چې هغه په هغو معلوماتو کار کوي چې هغه ورته ورکړي. جک هم هغې ته وایي چې دا کار په احتیاط سره وکړي. وروسته له هغې چې تریشا د غونډې له خونې څخه ووځي د ویلیام په نوم یو زنداني جک ته راځي او هغه ته وایي چې د سامان د وهلو وروسته د بالام کسانو ته پام ونیسي. جک جواب ورکوي چې د بالام او سامان څخه نه ویریږي او د ویلیام څخه د بالام د موقعیت په اړه پوښتنه کوي. ویلیام ورته وایي چې د بالام موقعیت دومره پټ دی چې حتی د زندان ډیر ساتونکي یې په اړه نه پوهیږي. په راتلونکي صحنه کې موږ د ښځو زندان ګورو چیرې چې 2 ښځینه بندیانې جګړه کوي. د زندان ساتونکي راځي او دوی جلا کوي. له جګړې وروسته یوه ښځینه بندي د النا په نوم په پټ سر باندې د بالام لیدو لپاره یې بیایي. هغه بالام ته راولي چیرته چې سامان او نور بندیان هم شتون لري. سامان او د هغه کسان د بالام د اجازې پرته هلته په زوره پیسې راټولوي په داسې حال کې چې النا هم هلته ده ځکه چې د بالام د
خوشي ښځه یې وهلې وله او هغې ته وایي چې ته غواړې زما دښمنه شې. بالام ټولو ته وایي چې هغه به هر هغه چاته $1000 انعام ورکړي چې جک ووژني. له دې څخه وروسته سمدلاسه بندیان سره راټولیږي او په جک برید کوي. په داسې حال کې چې هغه له ویلیام سره خبرې کوي، خو جک او ویلیام خپل مهارتونه کاروي او ټولو ته ماته ورکوي. هغه د ویلیام څخه پوښتنه کوي چې ته څوک یې؟ هغه وایي یوازې یو ملګری. په عین حال کې بالام ته د سرنوال جانسون څخه زنګ راشي چې هغه ته خبر ورکوي چې تریشا د هغه په وړاندې شواهد لري. د دې خبر په اورېدو سره بالام جانسون ته امر کوي چې تریشا خاموشه کړي او پلان جوړوي چې د ورځې تر پایه پورې جک ووژني. کله چې جک خپل جامې مینځي د زندان یوه ډله ساتونکي راځي چې د جک په مړه کېدو سره جایزه د بالام څخه واخلي. دوی جک په لرګیانو ووهي مګر جک د ځان دفاع کوي او دوی ته ماته ورکړي. کله چې هغه د کالو د مینځلو خونې څخه راووځي هغه د بندیانو د یوې بلې ډلې سره مخ کیږي. مخکې له دې چې دوی برید وکړي جک هڅه کوي چې له دوی سره منطقي خبرې وکړي. دوی ته وایي چې د جایزې پیسې ارزښت نه لري او که دوی هغه په خپل منځ کې وویشي نو دا به نورې هم کمې شي. هغه وایي چې $1000 په مات شوي سر مات شوي غاښو باندې ارزي. د دو خبرو په اورېدو سره دوی د هغه ځای نه ولاړ سي. په عین حال کې تریشا د خپل ملګري الیسین لیدو ته ځي او هغې ته د بالام او هغه افسران چې ورسره کار کوي او د شواهدو په اړه هر څه ورته ووایي. په راتلونکې صحنه کې النا د کټ څخه یعنې د بالام د خوشي د ښځې څخه بخښنه غواړي مګر هغه د بخښنو غوښتلو سره هیڅ علاقه نه لري او پر مخ یې په سوک ووهي. هغه هم خپل ځان په بېهوشۍ وغورځوي تر څو ساتونکي هغه د زندان ډاکټر ته بوځي. وروسته له هغې چې ډاکټر هغه معاینه کړي النا په سنجاق باندې خپل لاسونه خلاص کړي او هغه یو څه الکول او دارو غلا کوي او د ویلیام د فاکارۍ په سطل کې اچوي. بیا هغه د هوا د جریان یو نل ته ننوځي چې د کمرو خونه پیدا کړي. هغه په نل کې نقشه رسموي او بالاخره د ویلیام په مرسته د کمرو خونه پیدا کړي. هغه په سم وخت کې بیرته پټه راشي د ډاکټر خونې ته. همدې وخت کې تریشا د جک لیدو ته راځي او ورته وایي چې هغې د هغه اصلي مخ یې وپېژندی. بیا د هغه څه پوښتنه کوي چې ولې یو پولیس مړ کړی دی. جک ورته وایي چې د بالام کسانو د هغه ښځه یې مړه کړه او هغه پولیس چې ما ووژی هغه هم د هغې ډلې سره یو ځای و. په راتلونکې صحنه کې جک پوهېږي چې ویلیام یو رښتینی زنداني نه دی بلکې یو پټ افسر دی. هغه ډېر حیرانه شي او د ویلیام څخه پوښتنه کوي چې څومره وخت کېږي چې پټ کار کوي. ویلیام ورته وایي چې هغه 6 میاشتې کېږي چې دلته دی او د هغه اصلي ماموریت د فاسدو بندیانو او د حکومتي چارواکو افشا کول دي چې د بالام لپاره کار کوي. هغه دا هم افشا کوي چې النا د هغه سره کار کوي تر څو په زندان کې پټ شواهد راټول کړي. په داسې حال کې چې ویلیام د جک سره خبرې کوي ناګهان د بندیانو لخوا برید کیږي او جګړه پیل کیږي. بیا جک په انفرادي خونه کې قید کوي او تورن کوي چې جګړه هغه فیل کړې ده. همدې وخت کې ویلیام ته غږ کوي چې د بلین د زندان د مالک سره باید وګوري. د کومه ځای چې ویلیام د بالام د کسانو سره مخکې جګړه کړې و نو اوس ویلیام ته وایي که ته غواړې خپل کار ته پټ په زندان کې دوام ورکړې باید ډېرې پیسې راکړې. همدې وخت کې تریشا بیا هڅه کوي چې د سرنوال سره وویني مګر د هغه ځای کارکوونکی هغې ته وایي چې سرنوال په ځینو غونډو کې بوخت دی. مارک بیا تریشا ته نږدې کېږي او ټینګار کوي چې هغه اسناد ورته ورکړي. همدې وخت کې د بالام لور د هغه لیدو ته راځي نو هغه هم مجبور شي چې خپل د خونې نه راووځي او د ملاقات خونې ته ولاړ شي. کله چې هغه له خونې څخه راووځي ویلیام هغه وویني او النا ته اشاره وکړي چې پلان پیل کړي. لکه څنګه چې ویلیام امر کړی و النا خپل ځان په بېهوشۍ غورځوي او یو ساتونکی هغه د ډاکټر خونې ته بیایي. کله چې هغه دننه ځي النا او ویلیام په ساتونکي برید وکړي او بیا النا پټه د کمرې خونې ته ننوځي. په داسې حال کې چې ویلیام د زندان د ساتونکي جامې اغوستي او د کنټرول خونې ته ځي کمرې ګوري. النا بالام ګوري چې د ملاقات د خونې څخه راوځي او یو ساتونکی ورسره دی. همدې وخت کې ویلیام د جک د خونې دروازه خلاصه کړي. جک یو ساتونکی ووهي او د هغه جامې واغوندي. بیا ویلیام او النا جک ته وایي مخکې له دې چې بالام راشي د هغه خونې ته ولاړ شه او هغه مړ کړه. څو دقیقې وروسته بلین او څو ساتونکي پوهېږي چې یو څوک د کمرې خونې ته ننوتلی دی. کله چې دوی د ننوتلو هڅه کوي النا د هوا د جریان د لارې وتښتي. ویلیام پوهېږي چې د هغه وخت پای ته رسېږي. مخکې له دې چې بالام بیرته خپل خونې ته ورسېږي د زندان ټولې دروازې خلاصه کړي. ټوله بندیان د خپل خونې څخه راوځي او په هغو افسرانو برید کوي چې ورسره ظلم کړی و. د
د دې ګډوډۍ په منځ کې افسر کرین هڅه کوي چې وتښتي مګر جک هغه ودروي او د بندیانو په منځ کې وغورځوي. همدې وخت کې ویلیام او ایلنا د نورو بندیانو د بریدونو مخه نیسي. کله چې جک بالام ته نږدې کیږي سامان د هغه مخه ونیسي او د دوی جګړه پیل شي. که څه هم سامان جک په ګېډه کې په چاقو وهي خو جک ماته نه مني او هغه ووهي. بیا ګوري چې الیسون څارنوال سره د تریشا په وړاندې ملګرتیا کړې او د هغې د وژلو پلان لري. مخکې له دې چې الیسون ډز وکړي مارک ننوځي او هغې ته وایي چې زه د اف بی آی مامور یم. دا معلومه شوه چې هغه د څارنوال د مرستیال په توګه پټ کار کوه ترڅو د څارنوال فساد او د نورو دولتي چارواکو ناوړه چلند افشا کړي. په زندان کې ویلیام بلین او پاتې ساتونکي وژني او جک هم بالاخره بالام ته ورسیږي او تنبتنه جګړه کې ورسره مخ کیږي. بالام جک ووهي او هغه پر مځکه وغورځوي مګر کله چې جک بې حاله شي هغه خپل د ښځې مرګ په یادوي چې لامل یې بالام او د هغه کسان ور. دا پیښه هغه ته انګېزه ورکوي او بالاخره جک بالام ته ماته ورکړي او د خپل ښځې د مرګ غچ اخلي. څو دقیقې وروسته یوه ډله راسي او په زندان کې نظم راولي. کله چې ټوله زندانیان ارامه شي ویلیام جک او ایلنا یو بل ته معرفي کړي او بیا ورته وایي چې د هغه مشر د بالام د مړه کېدو لپاره د هغه څه مننه کوي. جک د ویلیام او ایلنا څخه په غچ اخیستو کې د دوی د مرستې لپاره مننه کوي. بیا اف بی آی ټول هغه دولتي چارواکي او پولیس نیسي چې د بالام لپاره یې کار کوه او په پای کې ویلیام جک نیسي مګر هغه وایي چې هغه به ډیر ژر خوشي کړي. هیر مو نشي چې چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي ویډیو د لاسه ورنکړي. الله مو راته وساته. د خدای په امان.